آیا د لړم ټک نه انسان مړ کېدلی شي که نه؟ یا کم لړمانه دي چې موږ وچې چې موږ ته احتیاط کول پکار دي. ګوره اول دې باندې ځان پوه کړئ، د لړم ټک چې کوم دی، لړم چې څوک وچې شي که نه، نو هغه انسان د لړم ټک نه دومره نه وي خراب. خراب څه شي نه وي، وی هم نه خراب وي چې اوس په څه کېږي زه لړم وچېچلم. اول په دې باندې ځان پوه کړئ چې دنیا کې ډېر کم سپیشیز، ډېر کم داسې قسمونه دي چې هغه انسان مړ کولی شي. لکه کم لړم د تصویر به تاسو ته ښکاري، ایریزونا بارک سکورپین یا انډوکټونس کراسیکوډا چې کوم سکورپین دی تصویر به تاسو ته ښکاري. د داسې لړمانان دي چې دا انسان مړ کولی شي، خو داسې نه چې ډایرکټ یې مړ کړي. که چېرته موږ داسې احتیاطي تدابیر دي، داسې فرسټ ایډ دی، که هغه موږ چېرته اپناو کړو، دا به انسان بالکل هم نشي مړ کولی. پاکستان کې خو ډېر مشکل دی، هغه ځایونه چې کوم کې پښتانه اوسېږي هلته ډېر مشکل دی چې د لړمانان موجود وي، خو بیا هم داسې لړمانان وي چې د هغه زهر انتهایي زیات وي. هغه انسان داسې کي چې ډایرکټ سر باندې درد راشي، خولې کې زګ یکدم شروع شي، ډایرکټ سینې کې ورسره تکلیف شروع شي، ساه بندېدو شروع شي، خولې پرې ماتې شي، نو دا سړی چې کوم دی د انسان بیا ډېر زیات خرابوي. اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ کله چې چاته لړم ټک ورکړو که نه، اول کوشش وکړئ چې هغه ځای معلوم کړئ چې کوم ځای کې ټک ورکړی دی. بیا کوشش وکړئ که چېرته لړم لیدلی شو، دا انتهایي زیات ضروري دی. که چېرته د لړم چې کومه د لکۍ دی که نه، لکۍ دا که غټه وي نو کوشش کوئ چې هسپتال ته لاړ شئ، خامخا ورته وایئ چې داسې لړم چیچلی دی چې د هغه لکۍ غټه وه، ولې هغې کې بیا زهر زیات وي. اوس تاسو ته څه کول پکار دي؟ هغه ځای چې کوم ځای باندې چیچلی دی، هغه ځای ښه صفا اوبو سره او صابون سره یو 20 منټو پورې دا ووینځئ، اول ضروري شی. دویم شی دا کوشش کوئ چې کوم ځای چیچلی دی هغه چرته هغه ځای نه بینډیج مه تاووئ. اوس دې ځای باندې چیچلی نو دې ځای باندې چرته هم بینډیج مه تاووئ چې دې ځای باندې بینډیج تاو کړئ، کپړه ترې تاو کړئ، دا بالکل هم مه کوئ. صابون سره مو ووینځلو، صفا اوبو سره. دویمه خبره چې کله کوم ځای باندې چیچلی وي نو کوشش کوئ هغې ځای باندې چرته واوره راواخلئ، هغه کپړې کې وتړئ، واوره کپړې کې وتړئ یو طرف ته بل طرف ته، نو دا واوره پکې دی چې څومره دا یخ وي هغومره به ښه وي. دریم څیز څه کول پکار دي؟ اوس که تاسو کوم ځای باندې چیچلي یئ که نه، نو هغه ځای اوس ځای که لاس ته چیچلی یم، دا ځای کوشش کوئ چې زړه نه یې بره مه خېژوئ. زموږ زړه دلته دی، نو کوشش کوئ چې ستاسو کوم ځای وي هغه ځای باندې هغه زړه نه لاندې کړئ. اوس که څوک یې سر ته چیچلي وي دې ځای ته دې ځای ته، خو بیا هسې یو ایکسپشنل کیس دی که نه، خو که لاس ته یې چیچلي وی کوشش کوئ چې دا خپل زړه نه لاندې ساتئ. ټیک دی. دریم څیز، اوس که څوک غټ وي، مطلب 18 کالو نه په سوا وي، که چېرته هغه لړم وچیچلو، نو کور کې کوشش کوئ چې یو پیراسیټامول ګولۍ هغې ته ورکوئ په ټایم باندې. کم ماشومانان چې دي 15 کالو نه کم دي، آیبوفروفین یا بروفین چې کوم شربت دی، دې نه یو 2 چمچې هغې ته ورکوئ، نو هغې سره به د دې درد څه شی وي، کنټرول به وي. هغه نه پس تاسو ایزیلی هسپتال ته رسېدلی شئ. خو دا خلک چې کوم دي، دا چې کوم ډېر سوچ کوي، وی هم کوي چې زه لړم وچیچلم اوس په څه کېږي، داسې نه دی. لړم څوک مړ کولی نه شي. چې کوم سپیشیز دي، کوم قسمونه دي، هغه ساوت افریقې کې ګرمو ځایونو کې، بلوچستان شو، هلته ډېر کېږي. هغه لړمانان ما تاسو ته وښیلو چې هغه انسان که چېرته علاج یې ونه کړي ټایم باندې، د کوم څیزونه ما درته وښیل دا دې ونه کړو، نو بیا انسان هغه مړ کولی شي. هغه د پښتنو ځای کې ډېر کم دي. اوس یو انسان دی که هغه لړم وچیچلو، هغه به خرابېږي څه شي نه، وی هم نه. اوس که تاسو چېرته مو لیدو چې د هغه خولې کې جاګ شروع شو، ټیک دی. دویمه خبره هغه باندې خولې شروع شوي. دریمه خبره ساه یې په لنډېدو شوه، ساه یې په بندېدو شوه یکدم، یا مخ رنګ یې بالکل زیات شو، یا یې وګورئ د هغه لاسونه او خپې بالکل یخې شوې، نو بیا یو څیز هم مه کوئ، بیا د امبولینس چېرته هم انتظار ونه کوئ. بیا کوشش کوئ چې څومره زر درته ګاډی میلاویږي، دا سړی بیا خطرناک کولی شي، ډایرکټ یې هسپتال ته رسوئ. چې هسپتال ته کله لاړ شي، هلته بیا د ډاکټرانو کار دی. نو کوشش دا کوئ، ذهن کې دا ساتئ چې لړم چې کوم دی دا انسان داسې نشي مړ کولی چې راپرېوځي. ټیک دی. دا ما کوم څیزونه درته وښیلو، ووینځئ، یخ راوالی، واوره راوالی، هغه پکې دی. دې ځای نه کپړه مه تاووئ چې ډایرکټ کپړه ترې تاو کړئ، ګرم یې وساتئ، او دا د دې طریقه دی. اوبه ورکوئ، پیراسیټامول ګولۍ ورکوئ، که ماشوم وي هغې ته آیبوفروفین بروفین چې کوم شربت دی دې نه 2 چمچې ورکوئ. هغه نه پس دا انسان به بالکل ټیک ټاک وي. مهرباني.